ټاکل شوي چې د روان لمریز کال د میزان پر 6مه په ټول هیواد کې د جمهوریت ریاست ټولټاکنې ترسره شي. د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ کونړ کې هم د ولسمشریزو ټاکنو ښه ترسره کېدو لپاره چمتووالی روان دی. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو ډلو د ځپلو په موخې د ځانګړو عملیاتو تابع کړي او ژر ده چې په ټولو هغو سیمو کې چې د ټاکنو پروسې پر وړاندې امنیتي خنډونه تر سترګو کېږي چاڼیز عملیات ترسره کړي. دلته مرکز کې 200 کسان خاص د ولسوالیګانو لپاره موږ ریزرف آماده کړی د پولیس د خوانه او 1500 نفره مجهز وسایط سره ټانګو سره دا زموږ اردوی ملي آماده کړی 50 نفره امنیت ملي نو دته یو خاصه آمادګي لرو. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي ټولې تخنیکي چارې او د ګمارنې پروسه یې بشپړه کړې او ژر ده چې له مرکز څخه راغلي اساس مواد او توکي ولسوالیو ته ولېږدوي. د دوی په خبره دغه ولایت کې د شفافو او رڼو ټاکنو ترسره کېدو ته پوره زمینه برابره شوې او هیڅ داسې ننګونه نشته چې دغه ملي پروسه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. د تاسو په ډاډ درکوم چې په ټول افغانستان کې به کونړ یوازینی ولایت وي چې بایومتریک به په ټولو کې انشاءالله کار کوي. 1580 محله په دې ټولو کې به کار کوي. ورسره سره مو قوي صحیح استخدام کړی. مامورینو کې مو ټوله ډېر قوي تکړه استخدام کړي. همدارنګه مامورینو کې بل لور ته په ولایتي شورا کې د کونړ د خلکو استازي ټینګار کوي چې خلک باید د رڼو او شفافو ټاکنو ترسره کېدو کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. زه دا زموږ د سرنوشت خبره ده. دې باندې خلک آګاه شي چې دا د چا لپاره موږ نه کوو، دا د یو شخص لپاره موږ نه کوو چې انتخابات کوو خپل لري. دا د ځان لپاره داسې وړ کاندید باید موږ انتخاب کړو چې هغه د ټول ملت لپاره آینده کې د هوساینې ژوند لپاره، د ترقۍ لپاره، د پیشرفت لپاره ذریعه وګرځي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس کونړ کې څه د پاسه 200,000 خلکو ټاکنو کې د ګډون په موخه نوملیکنه کړې او دغه ولایت کې 1580 د رایې اچونې محلونه شته چې نږدې 200 یې د لوړ امنیتي تهدید سره مخ دي. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.